نه را باندې خرچې کوي ګوره د ظالمانو د جینکو د خرچو هم کومه ده ډېره مننه صنمو ډېره مننه اکرام خان وویل ته څنګه خوست یې که نه ګفټینګ مفټینګ کوې نه زه ګفټینګ وفټینګ نه کوم خو بس هسې رالم نو چې نو بیا څه کوې نو ولې مونږ ته ولې کوې که خوست هوسټینګ نه کوم بس ګپ شپ لګوم ګپ شپ لګوم زه خو بیا صحیح ده بیا صحیح ده ګوره نیکه جینۍ را باندې ګیم ګټي نور څه غواړئ اوس صنم چارسدوالې به رالیږې که ورتله به واه زه به درته یو ټپه وکړم وایي زما په بنې سلام وایا اشنا ما زوړ کو تو اوس وهې خالونه هو زما د بنو جنګ خوښیږي او کله ته راځه کله به زه درځم میینه نن ته راغلې سبا به زه درشم زټکې وي ګوړو وی رکی با په میدان کې داسې نیغ راته مه کېږه ته به هسې ګپ لګې او ما به تخته کړې یې صنم همدغه کار مې ورته وکړو هغې ګپ لګو او ما تخته دا څوک د ګیلمنې چې څه کړي دي که نه دې ته مې وویلې نو ما هم درته وویل صنم چې هغې هسې ګپ لګو او رکی ما به په درله میدان کې تخته داسې نیغ هغې هسې ګپ لګو او ګیلمنې تخته کړل قسم دی د بله ورځ ورپسې ما چې یو ښځه سره مقابله نه کوئ تاسو وایي د اجړا او د ښځې سره به نه چېړئ وایي د ګیلمنې نه عبرت واخلئ دا د دې صنم نټ کمزوری دی که دې ته د نه ګوره ښځه چې ده که نه هغه یو بېوسه دغه دی پوه شوې او سړو له نه دي پکار چې ښځو سره غلطه خبره ده مقابله ګوره پښتون سړی په ښځه ذات ګزار نه کوي ګوره ما درته ویلي که نه چې د کم اصل سړي نه به ځان نه کوي او ښځه ذات چې دی دې نه به ځان ځکه ساتي چې هغه یو شاعر پسې ویلي وی خدا کے لیے عورت کے انتقام سے ډریے وی وہ مرد کی بنیاد دیتی ہے ښځه ذات چې هغه د بیا بنیاد خوځوي لاندې بنیاد دې راورانوي بره نه درته هېڅ هم نه وایي چې په نالت شو درته نو بس ځه بیا لاړې ما ورته ډېر صبر وکړو صنم تاسو ټولو کتل چې ما دې ته څومره صبر وکړو صحیح خبره ده اخر زه انسان بېوسو سره الله وي ښه زم اخر انسان یم اوهو ډبل ختم شو بدرنګ شي وی بېوسه سره الله وي صنم وی ګوره صنم ستا په حق کې د ښه ګیلمنې نه چې بخیر ده نه زه خو د هر تور سرې پسند ګوره چې ښځه چې ده که نه تور سرې ده خوا پښتانه ده خوا پنجابۍ ده پوه شو یو تور سرې ده نه د ګیلمنې دی کې یو څو سپین هم دي دا سپین سرې هم ورته ویلی شي دا څه ما کتلي صنمه ته ما ته وښیه چې څوک غواړي چې زه دې ذلیله شم څوک غواړي چې زه دې په ټیک ټاک کې لایف راشم د چا خوښه چې زه دې چاته سوال وکم زه دې چاته لاس ونیسم الله پاک انسان له یو وسیله جوړه کړي الله پاک خدا نه کوي لکه اوس چې څنګه دغه راپاڅېدو څه نوم یې مړه هغه ډم بچی څه هغه ځان یې ملا جوړ کړی و شاسوار موسټر ته چپ شه مړه خبره ګل دې ګړو منډم
کنا سنم هغه شاسوار چې راپاسېدو کنځلې کوي چې او داسې دي هغسې دي الله مو دې معاف کړي ګډې وډې خبرې شروع کړي نو تاله خو الله پاک په پلیټ کې نه شي ښودی چې واخله تاله په لاس کې درکړي یا دې له د اسمان نه راکوزه کړي نه ته څه فرشته یې ته محنت وکړه ته په ځان سخته تېره کړه انسان د الله ګناهګار وي صحیح شوه د خدای به ورسره الله پاک انسان له یو وسیله جوړه کړي اوس دا خو هم نه ده چې الله پاک یې موږ له په پلیټ کې راوړي چې ها تاسو یې وخورئ الله پاک د رزق وعده کړې ده خو داسې نه دي ویلي چې زه به یې د له مخې تږدم ته به محنت کې ځان هر انسان چې دی که نه د خپل ګناهونو حساب به په خپله ورکوي پوه شوې ته یو نصیحت خالي انسان ته کولی شي نور پې ته زور نشي چلولی نصیحت ته وکړو کو د هغه زړه مني و دې مني چې زړه یې نه مني نه به دې مني قسم دې صنم زه تا ته یو خبره وکړم داسې خلک شته چې د یوې شپې به درله 1,00,000 روپۍ هم درکړي خو که ورسره سملې او که دې ورته وویل چې زما د کور کرایې راغلی قسم دې که 100 روپۍ درکړي درله نن سبا داسې دور دی صحیح خبره نن سبا څوک هم چاله څه نه ورکوي نو د هغې نه ښه نه ده موږ له په ټیک ټاک کې چې یو 2 ګوله راټولو دلته ځان بساتو دا موږ له ښه نه ده بالکل صحیح خبره اوس هغه ما ته وایي چې نه ته په پرسنل کې په ځان باندې سړي اچوه خو په ټیک ټاک کې غلطې خبرې مه کوه دا غلطې خبرې ډېره ګناه ده که په ځان باندې سړي اچول ډېره ګناه ده دا 2 خبرې دي که نه کومه ډېره ګناه ده زنا کول ډېره ګناه ده که د خولې نه غلط الفاظ وباستل ډېره ګناه ده بس الله پاک دې په ټولو زما د خولې نه به 2 غلطې خبرې خېږي زما د خولې نه به ګډې وډې م خېږي صحیح شو زه د خدای ګناهګاره یم د زنا نه خو پې بچ یم که نه مونږ ته پته ده چې هر څه مونږ دا نه ده چې نن سبا هر انسان د ګناه او د ثواب نه خبر دی چې 15 کالو ته ورسېد هغې نه پس هر انسان خبر دی د ګناه او د ثواب نه چې دې کار کې ګناه ده دې کې ثواب دی د مولیانو نه به عبرت مونږ څه واخلو مولیان خپله نن سبا تاسو ګورئ چې څه روان کړي د چا نه عبرت واخلو د چا نه مونږ عقل زده کړو ایا وای هغه یوه بله ورځ لګیا وای ما بچو له موبایل یې ولېږلې نو بیا مې ښځې ته ویل چې زما دې بچو له موبایل یې مه ورکوه دا پکې د ګیلمنې ویډیوګانې ګوري نو دا ویډیوګانې صرف په ټیک ټاک کې زما دي که د نورو خلکو هم دي نورو خلکو همداسې ویډیوګانې دي پکې چې خلکو پکې سم شرمول راغستي دي قسم دی بله ورځ زه یې نوم نه اخیسته غواړم ما پسې چې سپي غابي د هغوی په بروډ کې ناست ورته وایي ما بچو له موبایل یې ولېږلې وایي ما ښځې ته وویل چې بچو له مې موبایل یې مه ورکوه بیا پکې د ګیلمنې فحاشي ویډیوګانې ګوري ما په کومه ویډیو کې پرتوګ وباستلې نو ما ورپسې وخندل ما بس تاسو دوغومره کولی شوه دې نه مل تاسو نه اوس خبرې هېرې شوې چې څه وویو خپله کې ګډوډ شئ کنفیوز شو چې مونږ څه وکړو اوس هغوی خپله کې اوس موبایلو ته خبره لاړه چې بچو له موبایل یې مه ورکوئ نن سبا خو هر چا سره موبایل دی هر چا سره خپل موبایل راواړم صحیح شوه زما په موبایل کې دلته چې دی زه درته ناول دلته یوټیوب راواړم چې زما خوښه یې ما ته په دې موبایل کې ګوره یو طرف ته پکې ما ته حدیثونه راځي بل طرف ته پکې ما ته ګانې او فلمونه راځي اوس زما خوښه ده چې زه ګانې اورم که زه حدیث اورم صحیح خبره دا خو په هر څه کې راځي دا خو نه دی چې صرف زما ویډیوګانې دي او صرف زه غلطې خبرې کوم او د دنیا په ډمتوب ووته ټوله دنیا ډمتوب ته ووته هغه دوی ته نه ښکاري ځکه چې زما په نوم خو دوی ته فین فالوور میلاویږي مونټایز اکاونټونه یې مخې ته ځي صحیح خبره بس مړی زړه ځان له مخ راسي